بسم الله الرحمن الرحیم د قربانی مسائل سلسله کې یو خدا چې نصاب د سپینو زرو نصاب 2.5 تولې دی یا د دې قیمت تقریبا د 2.5 تولو موجوده د نن تاریخ قیمت دی 1,53,000 یعنی کم سړی سره چې 1,53,000 نقدي ور سره وي یا د دې مقدار چاندي ور سره وي یا د دې په مقدار باندې مالی تجارت ور سره وي یا د دې په مقدار د ضرورت زیات سامان د سړی سره د یو چا سره ور سره وي چې هغه خرڅ کې د هغه قیمت چې دی 1,53,000 ته رسیږي دا سړی صاحب نصاب دی پر د باندې قرباني واجب ده. البته اوله مسله دا کچیر یو سړی مقروض دی پوروړی دی قرضې پر باندې دی لیکن خپل سرمایه هم لري اوس به داسې کوي چې دی د قرضې به د خپل جایداد سباس کچیرې قرضې وایستلې د ده سره د 1,53,000 په مقدار باندې پیسې پاتې شوې نو په دې سړي باندې قرباني واجبه ده او که د 1,53,000 څخه کمې ورسره پاتې شوې بیا د سړی مالدار نه بلل کیږي صاحب نصاب نه دی په ده باندې قرباني نشته. دویمه مسله کچیرې پر یو سړي باندې قرض او د قرض د سرمایې څخه د ایستلو بعد د ده سره په مقدار د نصاب پاته نسو نو په دې سړي باندې قرباني نشته. مثلا د یو سړي سره 2 لک روپۍ دي خو 1.5 لک روپۍ هغه د خلکو پورونه پر باندې دي اوس د 2 لک څخه 1.5 لک روپۍ وباسې 50,000 پاتېږي 50,000 نصاب ته نه رسیږي نو په دې سړي باندې قرباني نشته. دریمه مسله که چیرې د یو چا سره پیسې وي خو د خپلې پیسې وایي چاته په قرض په پور ورکړي اوس د قرض سما سوا د ده سره دونه مال ورسره و چې د قرض پیسې پکې جمع کې یا د قرض بغیر د ده نصاب ته رسېدی خو قرباني به کوي او که چیرې د ده سره د دغه قرض د پیسو چې بل چاته قرض ورکړي دي د دې سما سوا نورې پیسې نه وي ورسره نو اوس که د دې قرض د وصولي امید شته یعنی د قرض وصولیږي خو دا سړی به قرباني کوي او که چیرې د قرض د اصولي امید نه و د دې څه علاوه د ده سره نقدي روپۍ نه وې ورسره دونه پیسې چې دی هغه قرباني په رانصیبوی کې یا د ضرورت څه زیات سامان دونه نه ورسره چې دی هغه خرڅ کړي بیا قرباني په وکړي نو په دې سړي باندې قرباني واجبه نه ده. البته بهتره دا ده چونکې دی پیسې لري و خلکو پر خلکو پورونه باندې دي خو اوس لا وصول سوي نه دي افضل دا ده چې دا سړی که په اساني باندې وده ته قرض او پور ملاوېدی یو چا ورکوي نو دی د خپلې چونکې صاحب نصاب دی پور دی وکړي قرباني وکړي افضله ده. بله مسله دا چې مشترک ورونه کاروبار کې مشترک د ټولو ورونو کاروبار مشترک او بالغ نو مشترک کاروبار کې بېشکه اختیار و خبره د یو مشر ورور لیکن کار ټوله ورسره کوي شریکان پکې ټوله نو که چیرې د هر یو په مقدار د نصاب هر یو مالک ولو یعنی که چیرې دا د دوی سرمایه تقسیم کې هر ورور ته 1,53,000 روپۍ رسیږي نو بیا په ټولو باندې قرباني واجبه ده. بېشکه دا د کاروبار اختیار د یوی لیکن چونکې شراکت داري د ټولو پکښې د ټولو ورونه علی سویه برابر شریکان دي نو اوس چې د دوی قرضې او پورونه ځینې وباسي د دوی چې پر خلکو پورونه باندې دي هغه په خپله سرمایه کې واچي اوس صافي سرمایه چې پر دې ورونو باندې که 4 دي که 5 ورونه دي که 6 دي پر دې تقسیم کې چې بالغه دي نابالغه نه که هر یو ته 1,53,000 روپۍ رسېدې نو دا صاحب نصاب دی مالدار دی هر یو به جلا جلا قرباني کوي د مشر ورور په قرباني سره د نورو غاړې نه خلاصیږي. دغه رقم که ښځه او خاوند دواړه صاحب نصابي نو پر ښځه باندې جلا قرباني کول واجب دي پر خاوند باندې جلا قرباني کول واجب دي. که زنانه سو نه لري صاحب نصاب د خاوند شی نه لري روپۍ نه لري 1,53,000 روپۍ نه لري یا د دې سونه چاندي یا مال تجارت نه لري نو پر خاوند باندې قرباني نشته ښځه خپله قرباني کوي. بهرحال خلاصه دا چې که ورونو شریکان ورونه که ښځه او خاوند دي چې هر یو صاحب نصابي پر هغو باندې قرباني شته او چې څوک صاحب نصاب نه وي پر هغه باندې قرباني نشته. دغه رنګه په کور کې پلار و زامن اوسیږي نو چې کم سړی صاحب نصاب دی د خپل ذاتي مال هغه دی د خپل مال قرباني کوي. داسې صحیح نه دی چې یوازې د پلار په هغې باندې ټوله خلاصي یا مشر ورور په قرباني باندې ټول خلاصي
که چیرې زامن هر یو خپل ذاتی شخصي مال لري، د پلار مال یې نه، نو هر یو صاحب نصاب وي او نصاب ته د سرمایه رسېدلی پر هر یو باندې جلا جلا قرباني ده. په دې صورت کې د پلار په قرباني کولو سره د نورو زامنو غاړې نه خلاصیږي. ها البته که زامن خپل ذاتی یو روپۍ نه لري، سرمایه ټوله د پلار، نو په دې صورت کې بیا که د پلار قرباني وکړي، چونکې هغه صاحب نصاب دی، د هغه په قرباني سره پر نورو قرباني نه واجب. البته که د پلار سره په وجود کې د پلار په زندگی کې زامن هر یو جلا جلا خپل ذاتی پیسه لري او سرمایداري 1,53,000 په مقدار لري نصابي، بیا به د پلار په هغې باندې د قرباني باندې د زامنو غاړې نه خلاصیږي، بلکې هر یو زوی به جلا جلا قرباني کوي.